آیا پوهیږئ چې په آزاد طبیعت کې ځنګلي حیوانات ځان له سیلابونو ژغوري، خو یوازې انسانان او ایثار څاروي پکې قرباني کیږي؟ دا د ټولنیز فعال سید شاه هغه نیوکه ده چې د نورستان وروستۍ ملي غمیزې ته په غبرګون کې کړې ده. هغه وایي ځناور د خطر په نښو پوهیږي، خو انسانان د غفلت له امله له داسې درندو ځاني زیانونو سره مخېږي. په نورستان کې څه تیر شول او ولې دا پیښه دومره دردونکې وه؟ تر پایه پاتې شئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د نورستان په منځۍ پارون ښار کې وروستیو زورورو سیلابونو ګڼې ودانۍ لاندې کړي دي. تر دې دمه د 23 کسانو مړینه تایید شوې، 80 ټپیان دي او تر 100 ډیر نور لا هم نادرکه دي. په بېدرکه شوو کې د واکمنې ډلې ځینې چارواکي او کارکوونکي هم شامل دي. د لوی ملي غمیزې د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي دي. ولسمشر غني له غمجنو کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي ښودلې او دا پیښه یې د کونړ له زلزلې وروسته یوه ستره غمیزه بللې ده. ښاغلي غني له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د ځپل شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. همدا ډول ولسمشر حامد کرزي هم پر اوښتې مرګ ژوبلې سخته خواشیني څرګنده کړې او پر ملي سوداګرو او مرستندویو بنسټونو یې غږ کړی چې په دغو سختو شرایطو کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرستې وکړي. له هیواده بهر هم غږونه پورته شوي دي. زلمي خلیلزاد دا یوه ډیره دردناکه غمیزه بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. د جرمني د فرانکفورټ ښاري جرګې افغان توکمې غړي حوسی ظریف اندړ بیا د اقلیم بدلون یو تریخ حقیقت بللی او ټینګار یې کړی دی چې موسمي ناورینونه هیڅ پوله نه پیژني، نو ځکه نړیوالې همکارۍ او غوڅو هڅو ته اړ. په همدې حال کې هند لومړنی هیواد دی چې د خوراکي توکو او کېږدیو مرسته یې واکمنې ډلې ته سپارلې ده. راشد خان هم د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت ترڅنګ له ملي او نړیوالو ادارو او څیرو غوښتنه کړې چې سیلاب ځپلو ته بشري مرستې، خوراکي توکي او درمل ورسوي. ډاکټر فضل محمود فضلي ټینګار کړی چې نورستان له کلونو راهیسې له بېوزلۍ او محرومیت سره مخ دی. هغه پر افغانانو غږ کړی چې له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو اخوا ترې دوامداره ملاتړ وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.